او د خلکو ټولې هغه د زړه خبرې واورم. هر ځل چې راغلي وو نو ډېر په لنډ یو سفر باندې وو، همدغه رسمي جلسې وې، په هغې کې هغه د زړه خبرې او خوالې نه کېدلې. نو په همدې دلیل باندې د اختر د فرصت نه په استفادې سره تصمیم ونیولو چې راشو او خپل کور کې به یم. خدای مو راولی، هر څوک چې هر پیغام لري زه مو خدمت کې یم. دا 3 ورځې به تاسو سره تېروم. نو د فریدون خان مومند غوښتنه همدا وه چې باید را سره پاتې صحیح واورئ. نو په همدې نیت راغلی یم بېغمه. نور د مشرانو، د جناب والي صاحب، د وکیل صاحبانو، د شورای ولایتي، د علماء کرام، د مشرانو، ملکانو، ولسوالانو او ځوانانو ټولو راتګ ته هرکلی وایم. ستاسو ټول مشکلات به حتما اورو او هغه څه چې د افغانستان د حکومت په امکاناتو کې دي هغه ټولو ته به رسیدګي کوو. تاسو هم په مجبوریتونو ښه پوهیږئ. درته معلومه ده چې په څه وضعیت کې یو، خارجیان مخ په وتلو دي. هغه څه امکانات چې پخوا مونږ درلودل هغه حتما یو څه راکمیږي. ولې که زمونږ ګاونډیان کولی شي چې په خپل غربت او په هغه امکاناتو باندې خپل ځان هم وساتي او دلته مونږ ته هم خمران وزیږوي، نو انشاءالله چې مونږ او تاسو هم په خپلو امکاناتو باندې ځان ساتئ شو. زه به د هغه وړو خبرو د نورو نه تېر شم، ځکه هغه امکان د دې شته چې مونږ او تاسو ټول سره وګورو او په هغه مسایلو باندې چې حکومتدارۍ پورې مربوطه دي، امنیت پورې مربوطه دي، هغې باندې به د نږدې نه ستاسو خبرې واورو. د هغې نه وروسته به ورباندې خبرې وکړو. زه غواړم چې دلته د سیاست په اړه باندې تاسو سره یو څو خبرې شریکې کړم. دغه اوسنی وضعیت، زه چې په کوم دفتر کې ناست یم هلته تقریبا هر نوی اطلاعات راځي. د بین المللي ټولنې سره زمونږ روابط دي، په هره سطح یې ورسره وینو، د استخباراتو سره، د نظامیانو سره، د ډیپلوماتانو سره. په داخل کې هم خپل دشمن، خپل اطلاعات، هغه څه معلومات چې را سره شریکېږي هغه هم مخې ته راځي. وضعیت ډېر واضح دی. وضعیت دا دی چې زمونږ ګاونډی غواړي چې تاریخ تکرار کړي، خپل سرحدات وغځوي. 180 کاله مخکې زمونږ د افغانستان یو شړل شوی حکمران شاه شجاع د همدغې اراضۍ نه د هغه وخت د حکمرانانو په لمسون سره د ده د حرص او د قدرت طلبۍ نه د استفادې سره یو معامله وکړه. ویل چې په قندهار باندې لشکرکشي وکړه، مونږ به در سره مالی امکانات او څه کومکونه چې دي هغه در برابر کړو. په هغه وخت کې د پنجاب حکمران رنجیت سنګ و، دی به در سره همکاري وکړي او دی به د پېښور د لارې نه لشکرکشي وکړي او په کابل به حمله وکړي. تاسو دواړه به په کابل یو ځای شئ، حکومت به مونږ تاسو ته وسپارو، شاه شجاع به دلته بیا د افغانستان حکمران شي او رنجیت سنګ او د هغه قوه به د افغانستان د ساحې نه ووځي. شاه شجاع خو هغه خپل جنګ ونه ګټلو، مګر رنجیت سنګ زمونږ نه پېښور ونیولو. کوم ظلمونه چې هغه وخت د هغه خلکو باندې بیا تیر شوي دي، کوم لوټ چې د پېښور په ښار او په خلکو باندې تیر شوی دی، د هغې ګواه تاریخ پاتې دی. په هغه وخت کې پر مونږ باندې 3 حملې وشولې، یوه د دې نه مخکې، 2 یې وروسته. ولې افغانانو ماته ورکړه. کله چې مستقیمه حمله وه، افغانانو هماغه حکمران ته د هغه وخت چې ټول هند په قبضه کې و ماته ورکړه. ولې د کله چې زمونږ د خپل یو بچي نه استفاده وکړله، زمونږ د خاورې یو عظیمه برخه چې یو اقتصادي مرکز و زمونږ نه یې واخیستله او نن هم مونږ په دې بیرته نه یو توانېدلي چې بیا هغه ځمکه، هغه خاوره بیرته ونیسو. نن تاریخ عین رقم بیرته تکراریږي.
نن زمونږ ګاونډی چې د افغانستان دپاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټ دي او نه د دنیا نه پټ دي، د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیفه کړي. د افغانستان دا خاوره که مکمله په خپل کنټرول کې نشي راوستلی، بیا یو تعداد خاوره نور هم زمونږ نه ونیسي، که نور هیڅ نشي کولی هغه برخه چې پخوا د قبایلو په توګه استعمالیدله هغه راخپله کړي او دا قبایل وغځوي. زما پیغام هماغه ګروپ ته دی چې د خپل قدرت طلبۍ او د حرص نه لاس واخلئ. دا دشمن تا سره صادق نه دی. مشران خو به یو څو روپیو دپاره خپل ځان هم خرڅ کړي او کورونه هم خرڅ کړي دي، هغه به جدا په خپل ځای باندې. مګم هغه افغانان چې په افغانستان یې زړه خوږېږي او فکر کوي او غولول شوي دي چې دا جهاد دی، زما پیغام هغوی ته دی چې ته خپل دشمن ډېر ښه پېژنې. د مشرانو د حرص قرباني کېږم، کنې په تاریخ کې به مو هماغه رقم چې د شاه شجاع ځای دی هماغه رقم به بیا ستاسو هم وي او هیڅ به هم کولی نه شئ. زمونږ دشمن واضح دی، د هغه هدف هم واضح دی، مګر همهغه افغانان چې غولیدلي دي هغوی ته دا وضاحت نشته. ما پخوا هم ویلي او یو ځل بیا یم تکراروم، هغه دشمن چې تاسو لمسوي چې افغانستان درته دارالحرب ګڼي او تاسو ته دا ځای د دې دپاره چې دلته یو څه وخت خارجیانو د افغانانو بیچاره افغانانو سره کومکونه کړي دي، دا ځای ورته دارالحرب ښکارېږي. د دې ځای قانون اساسي ورته کفري ولی خپل آیین ورته اسلامي ښکارېږي. د افغانستان جماعتونه او مدارس د دې ځای قاریان ورته قابل د قتل دي، مګر همهغلته هیرمنډۍ کې جهاد روانه دی. کله چې خارجیان په افغانستان کې مستقر وه، د هغوی دپاره د افغانستان د ولس حتی د بچیو وژنه دوی ته روا وه. ویلې چې دا حمله په کافرو ده، په کفارو باندې ده او دا بچی مخې ته راغلی دی، نو په دې دلیل باندې زمونږ اولادونه وژل هم دوی دپاره روا وه، زمونږ پلونه الوزول هم د دوی دپاره روا وه. مګر د دې نه مخکې چې افغانستان ته راشي، په هماغه ځایانو کې چې دوی ورته د کوټې شورا وایي هملته چې پراته وه، په هلته جهاد روانه و او د دې نه وروسته به هم هلته پراته او د هغې ځای نه به په دې ځای حملې کوي. دلته به خلک وژني، دلته به کورونه ویجاړوي، دلته به باغونه ورانوي، دلته به زمونږ هر څه چې دي چې شتمنۍ دي چې هغه زمونږ افتخارات دي هغه به ورانوي. مګر دا به بیا به هم دارالحرب به دا ځای وي او هلته به پراته خارجیان وي. زه په خپلو علماو باندې، په خپلو قومي مشرانو باندې، په خپلو ولسي مشرانو باندې په ټولو دا غږ کوم چې راځئ چې یو حرکت د ولس د بیدارۍ شروع کړو او تر دې چې دغه ننګرهار یې شروع کړي بل هیڅ ځای نشته. زه د ننګرهار ولسونه په ټول افغانستان کې وینم. زمونږ په اردو کې تر ټولو ډېر سربازان د مشرقي دي. په هر ځای کې چې مې لیدلي دي، په هلمند کې دلته د مدني ټولنې په مشرۍ باندې یو ځوان خبرې چې وکړلې، سباوون صاحب هغه ویلې چې خلک په خپله باندې نه پوهېږي چې د چی دپاره جنګېږي. زه د دې شي دپاره وایم چې ما په خپله خپل ولس لیدلی دی، خپل سربازان مې لیدلي په هلمند کې. سباوون صاحب هغوی پوهېږي چې د چی دپاره جنګېږي. هغه خپل ځان د یو څو روپیو دپاره نه قرباني کوي، هغه د دې ولس د نوامیسو دپاره، د افغانستان د عزت دپاره خپل شهادت په ځان باندې منلی دی. هغه چې دومره په باجرته درېږي د مرمیو د باران سره مخامخ ده، هغه په دې پوهېږي چې زما قرباني د دې خاورې دپاره ده،
د دې خاورې د عزت دپاره ده د هغه ګاونډي پر خلاف چې د عزت او د افتخار هیڅ شی نه لري سړک یې د شیرشاه سوري په نوم میزایل یې د غوري په نوم کورونه او نومونه یې ټول د غزنوي په نوم دی چې غواړي چې هند وډار کړي زما د افتخاراتو نه استفاده کوي دومره پس شوی دی دومره وضعیت خراب دی یو تعداد خلک فکر کوي چې دوی تر موږ قوي دي نه دي قوي 2 هفتې مخکې 2 ډیپلوماتانو یې په ساوت کوریا کې په جنوبي کوریا کې د $1100 غلا کړې وه نو یو څوک چې ځان ته اټمي قوت وایي د هغه ډیپلومات د $1100 غلا کوي 2 دانو هغه په یو نفر نه په 2 نفرو د $1100 غلا کړې وه قومونه ترنه خوشحاله نه دي پښتانه په یو ځای کې ورته پاڅېدلي دي پی ټي ایم څه ظلم یې په روان کړی دی نه مالي وزیر بندي دی د چیش دپاره چې خپل حق یې غوښتی دی بلوچان هلته د خپل حق دپاره جنګیږي هغه خلک چې د هند نه خپل کورونه یې خوشې کړل خپل شتمنۍ یې خوشې کړلې د دې هېواد د جوړېدلو دپاره تر ننه په مهاجر یادېږي لاړ شئ سندیانو نه پوښتنه وکړئ چې په دې سند کې مهاجر څوک د ایم کیو ایم چیش دپاره جنګېږي په داخل کې خپله د پنجاب پارټیانې راپورته شولې او ویلې چې نور دا ستم بس دی په مسلمانانو دا ستم بس دی خپله روابط د اسرائیل سره لري دا ورته دارالحرب معلومیږي زما ګیله د هغوی نه ده زما ګیله د خپلو افغانانو نه ده چې ولې دومره قمقل شئ ولې د 2 روپیو دپاره دومره ځان وغورځوئ چې افغانستان د دوی دپاره مات کوي زه تیر اختر د ډاکټر صاحب نجیب قبر ته لاړم په 2مه ورځ باندې ډیرو خپلوانو را سره تماس ونیولو ویل دا د ښه کار ونه کړو مال ولې ویل ته خو د مجاهد زوی وې ته ډاکټر نجیب قبر ته ولې لاړې ما ورته ویلې چې ډاکټر نجیب د کمونیست دپاره نه وژل شوی د دې دپاره چې کمونیزم یې کړی و د هغې دپاره وژل شوی یا د دې دپاره چې افغانان یې قتل کړي و د هغې دپاره ډاکټر نجیب په آریانا چوک کې ودرېد د دې ګاونډي پر خلاف یې خبرې وکړلې بیرته دوی راغلل هماغه آریانا چوک باندې د یې وځړولو چا لاسپوڅو یې سمبولیزم دی سمبولیزم که د ده هدف د دوی وژنه وه خو په کوم ځای کې چې نیولی و هملته به یې په دار خېژولی و هملته به یې په کلاشینکوف باندې هماغه ضربه کړی و نه ځکه چې بادار یې ورته ویلي و چې دا کار به ته په دې ځای کې کوې هغه د افغانیت دپاره وژل شوی و زه د ده په احترام هلته لاړم او هغه ته ور وښیم چې په دې هېواد کې د انګېزه اوس هم ژوندی ده د دې هېواد دپاره ډاکټر نجیب څه به سر ورکړی داود خان به څه سر ورکړی مونږه هر افغان د دې انګېزې دپاره د دې ولس دپاره د دې هېواد د دې خاورې د دې غیرت د دې افغان نوم دپاره حاضر یو چې په هر ځای کې چې په دار وخیږو دا غږ زه نن د دې دپاره کومه چې سبا زما نوبت راغی په همدغه ځای کې د ما په دار وخیږئ په جنګ یې رانه وګټي هیڅ مشکل نشته خدای دې راولي په جنګ دې په زور دې رانه وګټي په وچ زور باندې مګم په بې غیرتۍ ورته خوشي کوو نه وجه یې څه شی ده که په جنګ یې رانه وګټلو سبا ته یو بل نسل راپورته کیږي سبا یو بل نسل راپورته کیږي سبا یو بل نسل راپورته کیږي هغوی ته انګېزه پاتې کیږي انګېزه د دې چې زه به خپل ولس خپل هیواد او خپل خاوره ساتم تاریخ بدلیږي سیاست بدلیږي حکومتونه بدلیږي حتی جغرافیې بدلیږي مګرم خاوره ولس نوم غیرت قوم په خپل ځای باندې پاتې کیږي
زمونږ او ستاسو د نیکونو د غور نیکونو قبرونه په دې خاوره کې دي. زمونږ تاریخ هم ټولو ته معلوم دی چې د اسلام او د غیرت او د افغانیت دپاره مو څه قربانیانې ورکړي دي. هغه د هېڅ چا نه ورکېږي مګرم خپله خاوره خپل عزت ساتل دا په خیرات او په زاریو نه کېږي. دغه نن چې مونږ په کوم ځای کې ناست یو دا اراضي زمونږ خپله ده، دا همیشه زمونږ نه وه. په دې ځای باندې نورو خلکو حکومتونه کړي دي. دا دلته یو نر پاچا پاڅېدلو، احمدشاه ابدالي لاړو خپله لښکرکشي پر هغه ځایانو پورې وکړه چې نن مونږ نه خپل غواړي چې خپله عقده وباسي. هغه دغه ولس چې ورسره ودرېدلو دغه قرباني ورکړې ده چې مونږ ته دغومره خاوره نن پاتې ده. دا مونږ په زور اخیستې ده، چا په خیرات کې نه ده راته راکړې او نه به یې د دې نه وروسته څوک په خیرات کې راته راکړي. مرګ ته حاضر یو، هره ورځ دې قربانۍ ته حاضر یو. ستاسو سربازان هره ورځ خپله قرباني ورکوي، په دې پوهېږي چې دا قرباني ده چې څه دپاره ورکوي. هغه ته خپل دښمن معلوم دی سباون صاحب، که نه دی ورته معلوم د دغه ځای نه نن زه ورته اعلان کوم چې دښمن څوک دی. که خبرونه یې نه یې لوستلي، که د دنیا مقالې یې نه یې لوستلي، په دغې ویښ ولس باندې غږ کومه چې تاسو ټول د دې ولس عسکر یئ. ضروري نه ده چې تاسو هم ټوپک واخلئ او لاړ شئ په سنګر کې ودرېږئ. اول خو د خپلو سربازانو حمایه وکئ، مګر دوامه خبره دا د آګاهي ورکئ. تاسو بیداره یې، تاسو تعلیم یافته یې، تاسو پوه یې، تاسو تاریخ لوستلی دی. په تاسو باندې افغانستان حساب کوي. ستاسو یو د فیسبوک پوسټ هم کولی شي چې یو نفر د بد رانه راوګرځوي. ستاسو د قومي مشرانو تګ دې خلکو ته د دې باعث ګرځېږي چې هغوی د دې ګمراهۍ نه راوګرځېږي او خپل وطن او دا مملکت ورانول بند کړي. که د خارجیانو نه کومک اخیستل ګناه وي، دومره بده ګناه وي، نو دوی د چا په پیسو باندې دومره نازېږي؟ دغه د 11 ډالرو غلا چې کړې ده، دا هېواد د چا په پیسو باندې نازېږي؟ د ده دا ادارې چا جوړې کړې وې؟ د ده دې اردو مشران څوک دي؟ پخوا څوک و؟ دا چې کله ایجاد شو څوک و؟ د دې تاریخ خو ما او تا نه پټ نه دی که نه؟ که هغه بېسوادان چې دي چې بیچارهګان د دې فرصت ورته نه و چې ما او تا غوندې تعلیم وکړي او آګاه واوسېږي، هغوی نه خبر. اوس ما او ستا خو ولس دی، زړه مو په خوږېږي، د چا دپاره وژل کېږي، هغه باید ما او تا خبر کړو. تاسو هر یو د دې هېواد سربازان یې، ساتونکي یې. پخوا مو په بله طریقه ساتلی و. دې قومي قبایلو مشرانو په دې خط باندې ډېرې قربانیانې ورکړي. څه چې د وسه و هغومره کړي دي، هغه مې د وسه پوره و همغومره یې کړي دي. مګر نن دنیا بدله شوې ده. نن هغې جنګ ته موږ ضرورت نه لرو چې په هغه رقم دې وجنګېږو. دوی په هوښیارۍ باندې تر دغه ځایه راورسېدل. مونږ به هم د هوښیار سیاست نه کار اخلو، د آګاهۍ نه به کار اخلو، د خلکو د پوهاوۍ نه به کار اخلو. دا مه هېروئ چې د یو ولس یا د یو هېواد حکومت د هغې ځای د خلکو عکس وي. دلته د فساد خبره وشوله. دا منم چې په حکومت کې به فاسد خلک وي، ډیر دي، خو تاسو حتما د هغه فاسدو کور ته تللي یئ، کله خو به لاړ یئ. یو سلام علیک خو ورسره لرئ، یو راشه درشه خو ورسره لرئ. بند یې کئ، مه یې کوئ، نو حکومت به اقدام وکړي. دلته چې مونږ د فاسدینو پر خلاف باندې یار اقدام کوو، بیا ګورئ چې په زراو تظاهرې ورته مظاهرات ورته راوتلي. هغه د فساد په پیسو باندې حج ته ځي، هغه د قاچاقو په پیسو باندې حج ته ځي، فکر کوي په دې باندې به حلال شي، او مونږ هم ورته حاجي حاجي وایو. که غواړو چې دا هېواد وساتو، دا په زړونو ساتل کېږي، دا په جرأت ساتل کېږي،
دا په غیرت ساتل کیږي، دا په پوستو اچولو باندې نه ساتل کیږي، دا د خلکو په دار خېژولو نه ساتل کیږي چې ما ورته ځای ورنکو. طالب زمونږ په کور کې څنګه ځای پیدا کوي؟ د بمونو مور په داعش ولوېدله، ماتې نه کړو چې ولس پسې راپاڅېدو، په څه امکاناتو یې مات کړل، نه یې ټانګونه لرل، نه زریدار ورسره و، نه یې همویګانې ورسره وې، یو څه کومک که دولت ورسره کړی، مګر اصل کار ولس وکړو. هغه پوهېدو چې په کوم ځای کې دښمن دی، هغه پوهېدلو چې په کومه کوڅه کې یې راګیر کړم. هغه کومه حمایه چې حکومت ورکړی هغه ډېره ناچیزه وه. نن که ننګرهار د ټول افغانستان په سطح باندې امن دی، یعنی مونږ ډېر ولایتونه په دومره امن نه لرو لکه څنګه چې ننګرهار مشرقي په کونړ، نورستان تر ډېره حده پورې لغمان چې مشکلات یو څه شته دی پکې، انشاءالله هغه به هم حل شي. دا د ولسونو د حمایې وجه ده. پوستې په دې باندې په غټو قوي دیوالونو په کنکریټونو باندې نه قوي کیږي، دا په ولسي حمایه قوي کیږي. دشمن چې تر د پوستې پورې ورسېدو نو بیا خو ناکامه ده. دا حمایه ستاسو نه غواړم، او ستاسو نه د دې حمایې دپاره یو حرکت غواړم. هر سړی یې کوی شي، هر سړی یې کوی شي، په خپل سطح باندې یې کوی شي، په خپل اندازه یې کوی شي. هغه کس چې پخوا یې قاچاق کول او کیدای شي دشمن سره یې کومک کول، همدا کوی شي چې هغه کومک ورباندې بند کړي. هغه څوک چې ژبه لري، قلم لري، هغه کولی شي چې دا پیغام د مطبوعاتو د لارې نه، د سوشل میډیا د لارې نه، د پیغامونو د لارې نه دا خلکو ته ورسوي. هغه چې مشر دی، یو دوه نفره په راټول دي، هغه یې په هغه ځای کې د خلکو اذهان ور روښانه کولی شي. هغه چې د عالم د دین دی، هغه یې په خپلو دلایلو باندې کولی شي چې هغه ته یو پیغام ور ورسوي. تر څو به مونږ دې ته منتظر یو چې نور خلک راشي او زمونږ هیواد جوړ کړي، نور دې قوي وي، نور دې ټانګونه خپله جوړ کړي، نور دې موټرې خپله جوړ کړي، او مونږ دې ورته مجبوره یو، ورته وایي چې خیرات مونږ ته راکړه. د دوهم جهاني جنگ نه وروسته جرمني ټول نړېدلی و، ماته یې خوړلې وه، جاپان هم نړېدلی و، مګر هغوی دې شرم چې د کم ځای نه کم ځای ته راټیټ شول، دې ته وهڅول چې نن بیرته د دنیا تر ټولو لوی اقتصادونه دي. مونږ یو څه وو، یو څه به وو، په دا اوسني حالت کې یو څه مشکلاتو سره مخ یو. دا مشکلات په خپله حل کولی شو. بیا هم تکراروم، که هغوی پیغام لري، ګاونډی پیغام لري، وایي چې واښه به خورو خو ایټم بم به جوړوو، مونږ د دوی نه کم یو چې د خپل هیواد دفاع هم ونه کړی شو. خپله وینا په یو قصه ختموم. مونږ ورته چنډخه وایو، دغه فارسیوانان ورته بقه وایي. دوی سره راټول وه داسې یو لس فټه دیوالو، او د دوی ترمنځ جرګه وه چې په دې دیوال خو خطی نه شو، څه وکړو، او بله لار هم نشته ده. په همدې کې و، دوی په همدې باندې و چې دوی خو لس فټه خیز نه شي وهلی، مونږ کله نه ده لیدلی چنډخه. په همدې وخت کې دی چې ویني چې یوه دانه د دیوال په سر ده، نو حیران ورته پاتې شوي چې دا څنګه. پوهېږئ هغه چنډخې راز څه شی و؟ هغه کڼه وه، هغه د ده اواز نه اورېدلو، د دې نورو اواز یې نه اورېد، نه پوهېدله چې په دیوال نه شو ختی، نو هغه خپل ټوپ ووهلو خو وختله. نن د افغانستان د ګوټ ګوټ نه خلک وایي مونږ مشکلات لرو، کموانې لرو، دا لرو، هغه لرو، نه یې لرو، نه یې لرو نشته، او نه یې لرو نشته. دا ډېر زیات اورم. څه چې لرو زمونږ دپاره کافي دي. د دې په بل، د دې په توانایي باندې به نور څه حاصلوو، نور یې نه غواړو، کافي ډېر څه لرو او کوی شو، که عزم ولرو، که اراده ولرو چې لرو یې. نه زه په افغانستان کې د هر ولایت په سطح باندې خپل مشران مو لیدلی دي،
نظامي مشران مو لیدلی دي باور وکړئ هغه پوهه چې دوی لري زمونږ د ګاونډیانو نظامي مشران نه لري په جنګ کې زمونږ تخصص تر دوی ډیر زیات دی مشکل دا دی چې مونږ ته ویل شوي دي چې دا نه کیږي تاسو یې نشئ کوئ افغانان د دې توانایي نه لري همیشه دا راته ویلي همیشه یې راته ویلي چې بل څوک باید راته جوړ کړي بل څوک راته باید تمویل کړي مونږ په خپل بل باندې پخوا هم امپراتوریانې جوړې کړي دي هغه وخت کې مونږ سره چا کومک نه و کړی د یاده مه وباسئ چې اول ټانک مونږ او تاسو ایجاد کړی دی ټانک څه شی دی خو یو توپ دی چې حرکت کوي احمدشاه بابا خپل توپونه په فیلونو باندې او په نورو کچرو باندې بار کړل حرکت یې ورکړلو ټانک شو هماغه زمونږ بورد و یعنې په ټکنالوژي کې هم پخوا د هغه وخت په ټکنالوژي کې چې مونږ هغه وخت ګټلې ده بورد مو درلودلو نن هم باید ولرو که غواړو چې په دنیا کې خپل ځان تثبیت کړو باید د عصري دنیا سره خپل رقابت تعیین کړو د دې دنیا سره رقابت به په عصري توګه باندې کیږي ټکنالوژي کې به ورسره رقابت کوو په ساينس کې به ورسره رقابت کوو په منیجمنت کې به ورسره رقابت کوو په حکومتدارۍ کې به ورسره رقابت کوو څه چې دي په اقتصاد کې به ورسره رقابت کوو دا په خیرات باندې نه کیږي خیر دی ویسي دنیا چې مونږ سره ډیر کومک وکړلو زما خپله په یادېږي چې د طالبانو په وخت کې دغلته خلکو د پلاستیکي چپلکو د اخیستلو توان نه درلودلو نن شکر دی میلیونران لرو میلیونران په همدې ښار کې پراته دي یوازې د دوی پیسې او امکانات که راټول کړو د ټول مشرقي جنګ ګټلی شو دومره موټرې زرې چې دلته دوستان ناست دي چې دوی لري دا چې سر راټول کړو ټنګونو ته ضرورت نه لرو نو شکر د خدای دی څه مو چې پیدا کړي دي په خپل بل باندې مو پیدا کړي په خپل استعداد مو پیدا کړي دنیا ته مقنات ورکړی دی هېڅوک د خپل پیسو نه تېرېږي همدا نن هم ګاونډی ورپسې د ړندو غوندې ګرځي منډې وهي هغه ته یې په قرض نه ورکوي مونږ او تاسو ته یې مفت راکوي دا خو مې یو استعداد دی په همدې سوځېږي څه چې را کړي دي دنیا را سره کومک کړی ټوله دنیا را سره کومک کړی دی اسلامي نړۍ غربي نړۍ ټول راغلل موږ او تاسو سره کومک وکړو تر دغه حده پورې د لاس د وسه وه تر دې وروسته زموږ او تاسو خپله توانایي انشاءالله موږ او تاسو هغه ځای ته رسوي چې هغه افتخارات به زموږ او تاسو لمسیان یاد ساتي راځئ چې خپلو لمسیانو ته شرم نه عزت پرېږدو او دا عزت زمونږ او تاسو د هر سړي دلته چې هر څوک ناست دی که مشر دی که کشر دی په توان برابر دی د حکومت په حیث مونږ در سره ټینګ عزم لرو چې په بې غیرتۍ یې نه پرېږدو څه چې مو د وس پوره دي هغه به په دې خرچوو چې د افغانستان سر لوړ شي تر دې هم لوړ شي او هماغسې لوړ پاتې شي ومن الله توفیق ډېره مننه په خیر اوسئ